د ابوالحسن بصري رحمه الله له زوی حضرت حسن څخه عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه غوښتل چې د عادل امام ځانګړتیاوې راته ولیکه. هغه ورته ولیکل: ای امیر المؤمنین، ستا دنده ده جوړول د هر ړنګېدونکي، پلارې کول د هر ظالم، اصلاح کول د هر فاسد، قوي کول د هر کمزوري، نصرت کول د هر مظلوم، دلاسایی د هر غمجن. امیر المؤمنین: عادل امام د هغه مهربانه شپانه په څیر دی چې خپل څاروي غوره څړځای ته بیایي، له هلاکت ځایونو، درندګانو، ګرمي او یخني څخه یې ژغوري. امیر المؤمنین: عادل امام د مشفق پلار په څیر په اولادونو په وړکتوب کې پالي چې لویان شي، روزي یې چې تر څو ژوندي وي ګټې ورته کوي، چې مري میراث ورته پرېږدي. لکه د مهربانې مور په شان دی چې په رنګارنګ حالاتو کې کړاوونه ورسره تېروي او پالي یې. له بېخوبي سره یې بېخوبه او له آرام سره یې په آرام وي، په عافیت یې خوښ او په غم یې غمجن وي. امیر المؤمنین: عادل امام د یتیمانو وصي او د مسکینانو خزانچي دی. واړه تربیه کوي او د لویانو سرپرستی کوي. عادل امام په رعیت کې د بدن د زړه مثال لري چې د ده په اصلاح سره ټول اندامونه رعیت اصلاح وي، او په فساد سره یې ټول اندامونه یعنی رعیت فاسد وي. امیر المؤمنین: عادل امام د الله تعالی او د بندگانو ترمنځ واسطه دی. د الله کلام اوري، دوی ته یې ور اوروي، د الله حکمونه ویني او دوی ته یې ورویني، ورزده کوي یې، د الله حکمونه مني او په بندگانو یې عملي کوي. امیر المؤمنین: د الله په درکړي اقتدار کې داسې مه کېږه لکه هغه مرئي چې بادار یې په خپل رعیت او شتمني امانتګری کړي او دی یې عیال، مال او هر څه تعالی ترغه کړي. امیر المؤمنین: پوه شه چې الله تعالی حدود را لیږلي چې لرې ووسي خلق له پلیتیو او بې حیاییو، نو څه حال به وي د هغه واکمن چې په خپله دغو بدو کارونو کې غرق وي. قصاص د خلکو د ژوند د تامین لپاره دی. هغه وخت به څه حال وي چې واکمن په خپله قاتل جوړ شي.